السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا تر راغلاست وایم د انلاین ټیک چینل څخه نوې ویډیو ګوري دوستانو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دوستانو، نن زه تاسو ته د پلی سټور یو داسې مهم سیټینګ ښیم دوستانو چې ستاسې انټرنیټ امبیاني به پکې دوستانو سوي سي، یعنې ستاسو د انټرنیټ امبیاني به پکې زیاتې نه مصرفېږي. د پلی سټور یو ډېر مهم سیټینګ دی دوستانو. نو راځئ دا سیټینګ درته ښیم. تر هر څه د مخه تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ دوستانو. کله چې تاسې په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو، د ګنټۍ نښان راځي، په آل باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ. راځم زه خپل پلی سټور خلاصوم. کله چې مې خپل پلی سټور خلاص کړ دوستانو، د هغه څخه وروسته دا زما پلی سټور په دې رقم راځي، خو تاسې په دې شرط دوستانو چې تاسې خپل ګوګل اکاونټ پکې خلاص کړئ دوستانو. نو د هغه څخه وروسته په دې درې ټکي نښانو باندې کلیک کوم. کله چې مې په دې درې ټکي نښانو کلیک وکړ دوستانو، لاندې لیکلي دي سیټینګ، په سیټینګ باندې کلیک کوم. دلته لیکلي دي، تاسې به خپله لیدلی شئ دوستانو. دلته لیکلي دي او ټو اپډیټس ایپس. اوکې، په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دوستانو. دلته لیکلي دي اور ان نیټورک ډیټا چارج می اپلای. کله چې تاسې دوستانو یا په وای فای او یا هم ډیټا خلاصه کړې وي، نو ستاسې اپلیکیشنان دې خپله ډایرکټ اپډیټ شي. تاسې به ډېری وخت لیدلی وي دوستانو چې هغه خالص اپلیکیشنان وي، د موبایل کومه ګټه هم نه کوي دوستانو، خو هغه هر ګړی خپل اپډیټ کېږي، نو د انټرنیټ امبیانې زیاتې مصرفوي. او وای فای انلی که چیرې تاسې له وای فای سره کنیکټ یاست، نو ستاسې دغه دي اپډیټ شي، ستاسې اپلیکیشنان دي په خپل سر اپډیټ شي. او که دلته لاندې دغه درېیم انتخاب کړئ دوستانو، ډونټ اپډیټ او ټو اپډیټ ایپس، ستاسې به د اجازې بغیر به هیڅ اپلیکیشن هم اپډیټ نه شي. دغه څخه وروسته په ډن باندې کلیک وکړئ دوستانو. نو هغه اپلیکیشنان کله چې دوی غواړي اپډیټ شي، تاسې به ډېری وخت لیدلی وي دوستانو. دلته د مای ایپس او ګیم باندې زه کلیک کوم دوستانو. ګورئ دوستانو، دغه اپلیکیشنان ټول اپډیټ غواړي، خو که چیرې اوس ما زه هغه یو انتخاب کړم، نو دا زما اجازې څخه بغیر دوستانو ټول اپډیټ غواړي. اپډیټ دوستانو ډېر زیاتې امبیانې مصرفوي، هر یو تاسې په خپل ورته وګورئ دوستانو. دا بیخي زیاتې امبیانې دي، نو داسې کله هره ورځ مصرفېږي بغیر د کومې ګټې څخه. نو دا د انټرنیټ بنډل ډېر زر ختموي. نو دا یو مهم سیټینګ دوستانو. که چیرې ستا دا ویډیو خوښ شوې ستاسې، نو ضرور لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې